रब वर्त फरमाइल कुरान करीम की शैतान तवी फखरुज दलता द शैतान कुवत खत्म शूद पात की दूध पारा उस दानिश वेले चीज उजम नाज बदल तपरोते माँ दलते नूर कुवत खत्म शू रब वर्तवी फखरुज उजा जमुंद जन्नत ना औ ए इब्लीसा फइन्नक रजीम तरठले शवई तजलील शवई तशर्मिंद शवई और ए इब्लीसा तुम जलीलई औ चिस्ता पकदम चा कदम की खुद अल्लाह अगम जलील दी तुम जलीलई जिस्ता पकदम सुगरवान शु अगम जलील दी अजीजानु द शैतान कदम द जन्नत ना दरावतु सबब दागी तकब्बर शु नन के यौ मुसलमान जहन्नम तजी सबब बे तकब्बुर हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन ता नाखो खसीस दे तकब्बुर गुरूर मंगोता सिनन द दुनिया पर मखबान दी किस्मा किस्म हालात राजी किस्मा किस्म हालात राजी नोखिता कमंगा तालीमात द मुस्तफ़ा ता उगूर बेटूला खुशाली खुशाली दा महबूब मुबारक में यौजली सहाबई किरामो तब मुखातब शू फरमाई ए जमा रुणुरा नजदीश ए जमा मल गुरु मातरा नजदीश महबूब मुबारक में सहाबजान तरा नजदीक महबूब मुबारक में होता अजीब अंदाज बांधी द कुरान तिलावत शुरू वरतवे ए जमा मल गुरु अल्लाह फरमाई वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ ए जमामल गुरु औरी अल्लाह सर शरीक म पैदा कोए ज़का अल्लाह फरमाई इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक अजीज़ान व सहाबी मुबारक में मजलिस की खपल इजहार माफी ज़मीर कई फरमाई ए मल गुरु शिरक इंसान की कलराजी टोल मलगरी खामोश वरतो इंसान की तकब्बुर और गुरूर अलराजी चे देख शिरक पके अलराजी चे दी तकब्बुर सादर पसर रावा चे तकब्बुर सादर के खपी वर्कड़े दे बशिरक तरसी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनि वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून फलनुज़ीक़न्न अल्लज़ीन कफ़रू अज़ाबन शदीदन वलनजज़ियन्नहुम अस्वअल्लज़ी कानू यअमलून ज़ालिक जज़ाउ अअदाइल्लाहिन्नार लहुम फ़ीहा दारुल खुल्द जज़ाअम बिमा कानू बिआयातिना यजहदून वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू रब्बना अरिनल लज़ीन अज़ल्लाना मिनल जिन्नि वल इंसि नजअलहुमा तहत अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फलीन इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا سلم وسل عليه واجب القدر تمہاری معزز و مشرانو ملمنو او د دې خوشاده جامعي ګوانډینو ډیره مبارکه ورځ هغه د هفتې په ورځو کې زموږ د مسلمانانو دپاره ورځ د جمعې ده یهودیان د خیلی ورځ د عزت ګڼي نصرانیان د اتوار منګو تاسو مسلمانانو ته د جمعې ورځ دې کې ډېر لوی فائدې دي یو د هغې نه لویه فایده دا ده چې منګو تاسې په خپلو کورونو کې غسل کو پاکي جامې واغوندو خوشبويي ولګو او د الله رب العزت د دین د اورېدو په نیت باندې جمعه تلاړ زمون اکثر ملمانا هغه د لری لری ځایو ناراضي نو کله کله ذهن ته یو خبر راځي خامخا چې را مونږ خپل مساجد پریدو او دل ترازو نو د دې ډېر مثالونه دي کچیرته ستاسو مقصد د شهرت وي نو بیا ثواب نه ملاويږي او که ستاسو مقصد د تعلیم حاصلولو وي زمونږ دا خطبه چې دا سیدی و مرشدی و استاذی و استاذ المحدثین مولانا محمد حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ هغه مبارک به فرمایل چې دا زمونږه خطبه چې دا نو دا تعلیم دی نو تعلیم
په نیت باندې مونږ او تاسو لري لري ځایونه ته بچی لیږو خپل ځو نو ان شاء الله به په دې نیت باندې به اجر عظیم ملاويږي ان شاء الله. بیا زمون خطبه کې اکثر سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم عشق مصطفی صلی الله علیه وسلم غزوات مصطفی صلی الله علیه وسلم زندگی د مصطفی صلی الله علیه وسلم او واقعات د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا بیانې. نو کدلته خبره خواوري هغه کور ته یو څه یو پاغي عمل وشي نو ډیر خپل رنگ راوړي. خدای دې ستاسو د راتلل او زمونږ او ستاسو د ملاقات دا ټول دی الله په خپل بارگاه کې زمونږ او ستاسو د پاره د بخښنې ذریعہ وګرځي. ورونو ځان خودنه نه د پکار هر عمل کې چې د کله ځان او خودنو هغه بیا د الله په نس باندې رد کیږي رد شوی دی قبول شوی نه دی. اکه تلاوت دی اکه منځ دی اکه تبلیغ دی اکه جهاد دی اکه علم دی اکه تصوف دی اکه حج دی اکه که سخا ده خو چې کله ستا زړه کې دا راغلل چې زه خو ډېر لوی سړی یم ما خو ډېر لوی کار وکړو نو ګوره یاد ساتئ دا. او کله کله سړي ته جامه باندې مرازي جامه سړی ښکلې واغوندي نو ځان ته وګوري چې اوهو زه خو ډېر لویه بلا یم څومره ښکلی ښکار یم نو په لاره باندې قدمونه کاږه کاږه اخلي. دې نه شریعت مطهره منع فرمایلی ده. ګوري تاسو یاد ساتئ قرآن شریف کې الله د غټو ګناهونو ذکر چې کړی یو په هغه کې تکبر دی. الله دې موږ او تاسو ته نه وساتي. تکبر د دې ورونو علاج پکار دی. اگر سړی بیمار دی نو د بیمار د پاره خلق مشوره ورکوي وی الکه پلان کی ډاکټر صاحب تلار شه ان شاء الله الته به علاج وشي. پلان کی ډاکټر تلار شه د معدې ډیر مشهور ډاکټر دی دماغ والا ډاکټر پلان کې ډیر مشهور دی نو سړی ډاکټر ته ځي او داغه نه علاج کوي. هغه درې خبرې تعالی په کاغذ لیکي او 75 نه 0.5 روپۍ اخلي. کچیرته دا سوي خدا درې خبرو په ځای ته مالس خبرې کړې خو مال خو 10 روپۍ پیس نه راکې. په کار خدای چې هغه مشورې والا ته دی ورکړو چا د مشوره درکړې ده زر دی هغه ته ورکړې وي چې تا خو ډېر خپل مشوره راکړه. عزیزانو به دې دغه مشورې والا نه خوشاله وي پلان کې دی الله خوشاله کی ما ته پلان کې ډاکټر تلار سره چلاړم خدای دې مې دې علاج مو کو مې دې ټیک شو. انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام چې دنیا ته الله څومره را لېږلي نو یو خبره د قوم هغه تکبر چې د قوم کې تکبر دی دا ختم کړي. نو د دې لپاره عزیزانو انبیاء کرامو په ځان باندې اری برداشت کړي. شپږ شل پیغمبران په یو ورځ باندې قتل شو شهیدان شو په یو ورځ باندې. بني اسرائیل ډېر بدبخته خلقو انبیاء سره به عزت او عناد کولو دشمنی نه ور سره کولې. نو عزیزانو غرض می دا ده چې علاج د تکبر پکار کیږي خو موږ ټول نه کیږي. اول ځان درته خیمه تاسو ډیر نیکانه ځان درته خیمه چې موږ ډیر کمزور زمون تلاوت زمون تقریر زمون وعظ زمون نفل زمون تعمیر د مدرسې حساب نشته. دا الله که قبول کړنو ارس دي که قبول نشو حساب نشته هبا منصورا. درخواست مدا ده چې تکبر ختمي کی پس سره نن دا تصرف په دې خبره باندې خبره کو. تکبر خدای الله ته ډیر ناخوخه عمل
الله جل جلاله د ابلیس د تبعی سبب څه شی وګرځولو؟ جواب ټول لا کوي نه ټول وای څه شی الله خپل وای ابا واستكبر انکار وکړو تکبر د انکار به دومره سزا نه وي خدا انکار په یو شکل انداز سره ښکارا کو چې زه د اور نه پیدایم آدم د خټې نه جوړ دی د خټې صفت دا دی چې دا بر غورځول لاندې را غورځېږي او د اور صفت دا دی پزمکه برکا برزي زما عقلی دلیل شیطان ورته وایي زما عقلی دلیل دی اور کې ماده د اولویت تا اوچتوالی دا خټه کې ماده د سفلیت تا د غورځېدو دا نو پکار دی چې آدم مال سجده کړی دی نو ګوري یو انکار دی او یو د انکار دا صورت ډیر خراب صورت و تکبر نو الله سوي فخرج ګوري دا ډیره خطرناک کلمه ده فخرج ایس نور خبره ونشو رب ورت فرمائل قرآن کریم کی شیطان توی فخرج دلتا د شیطان قوت ختم شو د پات کی دود پارا اوس دا نشي ویلې چې اوزم ناز بدل تپروت ما دلته نور قوت ختم شو رب ورتوی فخرج اوزا زمون د جنتنا او اے ابلیسا فإنک رجیم ترټلې شوی تا ذلیل شوی تا شرمنده شوی وور اے ابلیسا تم ذلیلی او چستا پا قدم چا قدم کی خود اللہ وی اغم ذلیل دی تم ذلیلی چستا پا قدم سوگ روان شو اغم ذلیل دی عزیزانو د شیطان قدم د جنت نا دراوتو سبب داغی تکبر شو نن که یو مسلمان جہنم تزی سبب بے تکبر ہوئی اللہ رب العالمین تا ناخو خسیز دے تکبر غرور منگو تا سنن د دنیا پا مخبان دی قسمہ قسم حالات رازی مختا کمنگا تعلیمات د مصطفیٰ تا اگور بیٹول خوشحالی دا محبوب مبارک میں یوزلی صحابہ کرامو تب مخاطب شو فرمائی اے زمان رنو رانیز دیش اے زمان ملگرو ما ترانیز دیش محبوب مبارک میں صحابہ زان ترانیز دیکھ محبوب مبارک میں ہوتا پا عجیب انداز باندی دو قرآن تلاوت شروع ورتوی اے زمان ملگرو اللہ فرمائی وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اے زمان ملگرو ووری اللہ سر شریک پیدا کوئے ذکر اللہ فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک عزیزان و صحابی مبارک میں مجلس کی خپل اظہار ما فی الضمیر کی فرمائی اے ملگرو شرک انسان کی کل رازی تول ملگری خاموشو ورتو انسان کی تکبر و غرور علی رازی چی دیکھ شرک پکی علی رازی چی دید تکبر صادر پسر راوا چی تکبر صادر کی خپی ورکڑے دی با شرک ترسی گی یا ساتیرون خودی تناخوخ عمل دو شیان دی ما تاستوئے یو تکبر او بل شرک خطرناک گناہ دا او د بازی خود پسندی د ځان خودنینا کله کله د شرک یو حصہ پیدا شي چې زه خو ډیر لوی سړی یم
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راغ کور ترا بی بی یو کپڑا اچولی دا ډیر مزیدار دا د بی بی حیات چې ابو سعید خدری صحیح کو خوندی ورته ورنکو ورته وی ای زما بی بی نن خو تا داسې جوړ اچولې دا چې زما طبیعت ته پرې نه وتلا زما طبیعت ته پرې نه وتلا بی بی ورته حیران حیران ګوري والله زما د نبی صحابه کرام زما د نبی صحابیاتو درس ته هغې مدرسې نه حاصل کړی دی داسې کمیس یو ځلې مور د مؤمنانو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں کمیس اغسطے دی ډیر مزیدار کمیس دی پلار کر لاړلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کر لاړ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته ولیدل اے لورجانې اے زما ګرانې لورې عجیب کمیس نه دی اغوستی هغه ورته وی پلاره ما ته پکې ځان ډېر مزیدار ښکاري ډېر خوند ما ته راکړو داسې کمیس به بل چا اغوستی نه وي چې کوم کمیس نن زما په غاړه دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک داسې ولیدل ورته وی اے ګرانې لوري اے ګرانې لوري ما ته ډېره ګرانۍ د لور په رشته باندې نه ما ته په دې ګرانۍ چې ته په نکاح د جناب محمد رسول الله کې ټول وی صلی الله علیہ وآلہ وسلم اے ګرانې لوري ما ته په دې رشته باندې ډېره ګران خو اے زما ګرانې لوري کدا حالات جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدلے داغی بم خوخ شوے نوے نو فلہذا دا سے انداز میں دا سے کپڑے چتا اغسطی دی نو تا تا پاکستان خخکاری ہوئی آو دے عجیب وی سما خوخی ندی مور د مومنانو دا نوے مور د مومنانو دا نوے چی پلارا او وقت در نهیر شو چی درے ورزی و ورزی یولس ورزی پا کور کے در روٹی درک نلگی دلو اگا وقت در نهیر دا نوے چې هغه وخت در نه هیر دی چې ستا د کور نه ودېدلم زما جامې په کوم انداز وي دا نه وي نه نه بس فورا دننه لاړ صحبت وي ښه دې وجه نه تاسو له مې درخواست کوم د صحبت ځای ځان له پیدا کړئ د دې اولیاو مجالسو ته ځئ اولیاو سره کښېنئ چا بیعت نہیں کرے بیعتو کئی سوال در تکوم گورے دی او صحبت یو ځان ته اثر او برکتی سړی ډېر عبادت کوي ته ورته خبرو کې مړه وي ته زما ډېر ښه پوهېږي دقه طبعي ځای دی ته اوس ځان ته داسې قلقلا وایې مړه ځان بزرګ جوړ کړی ته زما نه ډېر ښه پوهېږي دا د طبعي ځای دی مولانا روم روان دی مولانا روم دا اولیاء جیبه خلقی دانگ ور سره دی دس لگو گود دی یو گڑبه پی راغی ورطوی مولانا روم خیر خوده او یر جی زما چرته می کار دی یو سی ورطو خودو ورطوی مولانا روم مونستا متعلق اوریدل چې عاشق مصطفی ستاره عجیبه شیرونه دي مخکینی ګډبم ډیرو خياران اوسنی خو لښ پیلې وخی موږ زلمیان چې وزګار شي موبایل پرون چې تل راتلم سفر مې وځه کینو
یو ځکه مې نظر پرې وته هسې توکلي سړی نظر کله کله پرېوځي 3 کسان ناسو 3 واړو موبایل کتل 3 واړو موبایل باندې لګي زه طالبانو ته درخواست کوم او زما دا میسج دنیا ګډ ګډ تر رسول پکار دی یا طالبانو د موبایل په کتاب ځان مو عادت کوي د موبایل په علم ځان عادت نه کوي د موبایل نه کتاب مزد کوي دا سوچ لک پکار دی چې د موبایل د دې نیټ بٹن دا د مکی مکرمی د امام سره دا او دا د يهود سره دا جواب راکړي سم جواب راکړي چا سره دا بس علماء او طلباء ته فقیرانه میسج وړاندې کوم طلباء ته کتب خانه مشار شوي لا اله الا الله محمد رسول الله پدې د الله رب العالمین په ذات قسم درته خورم چې دا د زړه د درد خبره درته کوم د دې به ارمان وکي او سوال درته کوم چې د موبایل په مطالعه باندې ځان ما عادت کوي د کتابونو اهمیت ما ختموي نن وی ټوله مکتبه پکې پرته ده وای چې ته کم کتاب غواړې بټن زور کوه بس کتاب براوزي ابواب هر څه پکې تقسیم دي یارونو موت هغه کتاب نه اسانه موت هغه علم ختمي موت هغه د دین نقشه ختمي عزت له بلز کتب خانو ته ما مرګري نه ته بوس مال سرنګ چل دي ما ته ویل مولوی سے په خدای قسم دی چې مخکې به زمون کتابونه په کوم انداز خرڅېدل باغی باندې ډېر اثر غورځېدل د دې کیسټو د ټیپورو اهمیت او د کیسټو اهمیت هغه څه ختم کو موبایل ختم کو د سلیماګانو د لیدو اهمیت څه ختم کو خد کتاب اهمیت موبایل زمون ختم کو ها تاسو خو لاو کړی عوام منګم در سره لاو کړیو نو مولیانو ته سوال کوم او دا د مفتی محمد قاسم صاحب د ولی کامل د لوی شخصیت بچوړې د شیرګړ محتمم صاحب د زوی د خلی خبره ده ځکه زما خوريره ولا خوړه ده ځکه ویم نو ما باندې سوق داږي ځکه ما د پبجي باره کې خبره کړې و دی الله سره بعد بیا تقی صاحب دی فتوا راغله چې دې سره نکاح ختميږي او ما دی الله سره وړاندې ویلې و چې ګوره یاد ساتئ دا شی زما استاد ایمان د سودا د پاره راغله عزت رانه وړي غیرت رانه وړي موتا په ایمان ویا جمعه ته بلاړې نه تو کولې دا څه وکنه جواب راکې جمعات کې د روټۍ خوړلو باره کې مختلاف د علماو د ائمه موجود دي خوب کې لري خبره ده خوب کې لري خبره ده درسونو کې د علماو د بعض علماو چیرې نه خو صرف کې خودل شي کنه وینه مسجد کې دام مخایا بغیر د قران او حدیث نه بغیر بل علم پکې مخایا دا د صوفیه اوریا ده نن زمونږ د مساجد او اهمیت ختم دی که ختم نه دی ختم دی زمونږ استاد سے کورونو ته موبایل راغې مولا صاحب نے کتاب او تسبیح او غرزولې لکه تسبیح باندې اعتراض و د نبی رڼا والا مرګرو ویل دا بدعت دی څه شه دی بدعت دی دا تسبیح ګرځي نو مولا صاحب سره 2.5 فوټه موبایل دی هغه بدعت نه دی تسبیح اړول څه شه دی بدعت دی 2 فوټه موبایل کې د ټول جهان د کنجرانو تصویران را جمع کول بدعت نه دی هغه په چپ کې راوړل جمعه ته بیا ادبی نه ده بدعت نه دی تسبیح جمعه ته مر وړي موږ به دي شیخانو د سپینګیرو با نسوار بار په پیزار کې خودل زه چې دل تر عالم دی جمعه ته د سپینګیرو اوس وفات دي او ما ته په ګوته یاد دي په خدای قسم دی چې جمعه زمون التو را دنه کېدل ما روغ نه به جب تلاش کو او سپلو کې به نسوار کې خودل جمعه ته به نه راوړل امړي دي اکثر هغه اوس نه پوهیدل ښا چې جمعه ته نسوار نه راوړل قسم په خدای چې هغه به سره د دې مات ګډ منځو چې د الحمد په ځای الحمد ویل دا زما یقین دا دی چې الله به دا وي سره د بخنی معامله کړي او دا زمونږ نه دا غوړ زړ منځونه چې کو دا غوړ زړ منځونه پیژنې اوهو
امام بخاری رحمت الله علیه د استاد کلی تلاړو. د چا کلی تلاړو؟ د چا کلی ته؟ خلکو مجبور کو چې بیان وکا. تاسو د بیان ټیم دی چې تاسو بیان تر غوښته. امام بخاری رحمت الله علیه تاسو کو چې زما استاد ولته شتا وای او چې هغه شته خو ډیر کمزور دی. وای خجی داسې زما یو درخواست دی استاد می ژوندې ز بیان نکوم دا مال به د بیخ کاریږي. استاد می ژوندې ز بیان نکوم مال سخ کاریږي. اوهو امام بخاری په څه پویدل؟ هغه ساده سړی او د مخکې زمانه پویګم خوزه چې په امام بخاری اعتراض کوم وس پویګم خوزه امام بخاری چیرته پویدل؟ امام بخاری سره علم نو. امام ابن ماجه د مور په نوم باندې مشهور دی. ښا بعض علماء لیکلي مور نوم ماجه وا نو په دې باندې مشهور کړو ځان. چا تاسو کو چې تا ته خدای په دادومره لوی علم څنګه درکړي؟ وي په دوه خبرو باندې یو دا چې ما د چانه یو ټکي حرف د علم زده کړی دی د هغه په مخ کې مې دغه د مرګ پورې ځان د هغې د وړاندې خطیب نه دی ګرځولی بلکې د هغه د مرګ پورې مې ځان د هغه څه ګرځولی شاګرد ګرځولی. ما ورته خپل سبقونه اورېدلي. اوس دا دور دی یو شی دی دومره شی په سر دی دومره چې ګاډیلې غونډه کې بسر کړی عجیبه شی دی. اوس امام بخاری په سنه خطر دی. امام بخاری وې دی عجم دی امام بخاری او د پارسیوان مولا تبه کده د خیر او کار بل دی. اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت. کله چې حیا لاړ شي کله چې حیا لاړ شي به انسان هغه سکی چې سه خله ترازی هغه صادری چې خله ترازی هغه کوي چې وسو طاقت کیوي. والله امام بخاری هغه سره دی. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د هغه درهم شاګرد دی. درهم د امام احمد ابن حنبل درهم شاګرد وفات شو. ژوند امام احمد ابن حنبل باندې جنازې ته لاړ. جنازې وکړه هغه شاګرد شپه کې خوب کې ولیدلو و بچي سم معامله وشوا. سم معامله وشوا ورته وی اے استاد محترمه الله رب العالمین میں علم تکتلی ندی الله میں پوی تکتلی ندی الله میں منزن تکتلی ندی. اللہ رب العالمین را سر احسانوں کو و بچی سے احسانوں و استاذ محترمہ تزماد استاذ ہوئے زماد استاذ ہوئے زماد دخبے پزاد قسم ہوئی ما بچی کلستانم اغسطلو ما بویلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ما تب حیارات للا چزستانم بغیر بسم اللہ اخلما. نندور کی نزدی مولانا حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ تیر شوید سوک ورطاراغے ورطوی جی ستاس استاد سرمی ملاوی دل زلغواری زلمی غواری چی ور سر ملاو شو دیوی کم استاد سرا اگا ورطنو مخلی اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ ورطوی پاسا و بچی زماد استاد ادبڑن بے یاد کا زماد امام اشرف علی تانوی صاحب ورطوی زماد استاد ادبڑن بے یاد کا دا ناز دا مجلس غرض میں دادے چھ دا تکبر دروازہ عزیزانو یاد ساتے دا سشے دے دا تکبر دروازہ دا شرک دروازی اغا زنزیر تزان رسول دی. تکبر کالا رازی چھ دا مشر اہمیت ختم شی دا کتاب اہمیت ختم شی. نو ما دا مفتی سے دا شرگڑ خبر کولا اغینا چاہتا پوس کرے و ما دا خبر لزلی کرے وا چھ موبیل کی تلاوت مکوئی موبیل کی تلاوت مکوئی بلا فتوی ور باندې رالی وی جائز سے مسئلہ خونیشتا دے. یہ لیکن بابا مفتی صاحب زما دا جواز مسئلہ نہ کرے ما دا تقوی مسئلہ کرے عوام تا تقوی مسئلہ وکئی شاگردان تم دا تقوی مسئلہ وکئی. یاد ساتئی دا موبیل پلی دو کی وہ دا سی غٹ نقصانو ندی چی اگر طول دنیا منلی یو دا حقین دادا چی دا موبیل دا شیشه دا انسان دا سترگو نظر تبایی کی نظر ختمی سلو درجو کی سستا نظر روانی دو کالا مسلسل موبیل اگورا ستا نظر براوڑی ستا
50 تا 50% بدر نه ختمیږي. چلو هم در تنویم زما د استادانو استاد شیخ محمد ایوب جان بنوری نور الله مرقده، هغه مبارک قسم در تخرم زما دویمه درجه و سرحد کې، او چې کتاب به کتلو نه چشمه به داسې کړي، کتاب له به چشمه سکړلې داسې به کړي. ایوب جان بنوری زمنګ د دارالعلوم سرحد دا د دیوبندیانو د هغه کندون او ستونو نو داسې به کړه. نن د درېمې درجه طالب 3 میاشتې بعد چشمه بدلای. دا برکت د موبایل دی. طالبانو که عوام نه مني نه دی مني، خو علما او طلبا او ته درخواست دی د کتاب په ځای د موبایل په ځای باندې کتاب ګورئ، او د کتاب په کتو کې زمونږ د یو لوی عالم فیض الحسن دیوبندی رحمت الله علیه قول دی. یو طالب راضی ورته وی حضرت شیخ نظر می خرابی، ورس په ورځ باندې نظر می تباہ کیږي. مبارک ورته فرمایل و بچیا د کتاب مطالعه کوا، کتاب دې ډېر ګوره بچیا، نظر به دې الله سے تراولی. بچے پاسې دلو طالب العلم ورته وی بچیا لکینا زما سره پر دې معلومولا کنه پدی به عمل کې. طالب ورته وی اے استاد محترما ان شاء الله عمل بکوما، زب عمل ور باندې کوما. وی خډه راخه شپږ ورځې بعد راغې فیض الحسن دیوبندی ورتا کتاب کولاو کو بچی ادا کر خوایا. طالب العلم شروع وکړلا، بالکل ورته عبارت ولګولو، ورته وی اے بچیا بالکل جسو کتاب ګوري داغه په شپږ ورځو کې معنا حافظه قوي کیږي. زویا کتاب مطالعه ډیره کوا، او به ورته ویلي ډیر عمر پورې بستا نظر کار کوي. زمنګ دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه متعلق راضی د دې خپل نامه دا زید بن خالد رضی الله عنه د دې نظر ډیر زیات تیز و. د امیر معاویه رضی الله عنه په دور کې بیمار شو، ای غزوی لتلو بیمار شو. چې بیمار شو نو مرګرو فیصله دا وکړه چې د بوبدل تفریدو هغه ورته په جړا شو. وی خدای ته وګورئ دا الله ورځنه لوی ورځنه حیا وکي، ما دلته م پرېږدئ. ورته وی ولی ته بیماری تکلیف دې درته وی نه 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 دومره خو کولی شم چې د مورچې نه زه په مورچې ناستم نو زه تعالی خپل دشمن ښودی شم چې ستا دشمن پلانکي ځای کې دی. ورته ویلي دا څه وجه ده؟ وی زمانه د رسول الله زمانې ته نږدې وه، ما د حضور پاک علیه الصلاة والسلام د اودس اوبه پاتې وي، ما د نبی علیہ السلام هغه اوبه راواغستې او په خپلو سترګو مې ومږلې. ما ته محبوب فرمایل اے ابو ایوبا خدای به ستا نظر نه کمی او ستا نظر به هر وخت تیز کار کوي. نو ما خیر دی بوځئ یو ځای کې مې د څوکیدار په صفت کېنوئ، په 2 میله کې به زه تاسې له دشمن خیم چې دې وخت کې د هغه توجه کم طرف ته ده. د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه نظر کې الله برکت ولی اچولو، د نبی علیہ السلام د اودس ته اوبو برکتو. غرض مې دا دی رونو 2 خبرې سوال. یو دا چې د موبایل دا هغه چیز دی چې زمونږ نه حیا ختمه کړه، زمونږ نه حیا څه کړه ختمه یې کړه. د دې شي علاج پکار دی، او خاص کر مدرسو والا ہوتا. زما په دې خبره دی علما نه خپه کیږي، زما خپل دا سوچ دی، ما خپل مثال در کوم. دا شوګر ډېر د اوسه بیماری ده. الله دې تاسو ټول ته سره زمونږ چې شوګر دي الله دې تنه اوساتي، سوګ دي الله دې سره زمونږ صحت ور نصیب کړي. د دې شوګر د بازما پسترګو باندې لري بد اثر ورزيدل. 2-3 جوړه چشمه می جوړه. دا د خدای په ذات قسم خورم ګورې تکبر په بنا نه بل معاملې را باندې جوړ نه کړ. یاره سوچ مې دا کوم د قرآن شریف تلاوت په ناظره کوم بس. اوس درته قسم خورم د سترګو درد هم ختم شو او کتاب بغیر اکثر بغیر چشمو اوس پڑھاوم. دا لنډې 2 میاشتو کې راته پته ولګېد. او مولا تا خو ځان په ګولو تباہ او برباد.
تاسي تمام کتاب گورئی کتاب گورئی قرآن شریف تلاوت ډیر ډیر کوي نظر به مو الله تیز کی کتابونه ډیر ډیر گورئی علماء استاد علم کې به الله برکت واچي او په موبایل مطالعه باندې فایده نه حاصلېږي د دې نه ځان وساتئ موبایل هغه خطرناکه بیماری ده چې زمونږ د کورونو حیا لاړه په ایمان یې ووایه خبر را یاد شو کومه زه ټیم کم دی خو کومه ابو ایوب انصاری خبره مې وکړه پکې دا خبر راغله د عبد الله زوی د سلیم رحمه الله نامه ده سلیم بن عبد الله دا سلیم لوی تابعی دی لوی سړی دی د دې واده راغی څه شی راغی واده راغی چې واده راغی نو سلیم وی چې زما پلار عبد الله رضی الله عنه دعوت نامې اولېږلې او خلق راغلل خو دې ټولو دعوت نامو کې لېږلو کې مقصود د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه راتللو ځکه دا مشر صحابي پاتې دا ټولو کې وروستو مشرانو کې پاتې دی انس بن مالک او دې په مشرانو کسانو کې پاتې دی حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه راغه موبایل مبارکي کورونو زمونږ د ودونو مبارکي لګ دې ته رسومه چې نن اسراف په کم حال دی نو خدای شته چې ماته موسم بچو ویلې وې دادا زه چې مسله د کوم ډومبه کور کې کوم خبره زما وسور الله په دروژن لعنت لګلې ما ته دادا ستا هم درې سلور واسکټ دي مالیا او بچا دا ځکه هم خبرو کې اثر ختم شو دا چې مونږ کومې خبرې کوو او دا عمل به دا عوام نه کوي مال بچی د دې مین وجه دا ده چې مونږ نه د بني اسرائیل مولیان جوړ شوي دي هغوی کې دوه خبرې وي یو پکې دا و چې خبرې به کولې عمل به پې نه کول او دویم دا چې هغوی د پیغمبرانو توهین کولو د مشرانو توهین به کولو عزیزانو تاسو ته پته ده چې نن موږ مولیانو پسې نه ختو په ایمان او امام بخاری کله تیر شوی او د نن زمانه د شر د فتنو نه ډکا حالات ته اگر پاسي کې په امام بخاری باندې اعتراض کوي بلا خلق ورته ناستي بیان اوریدو ته تب قیامت کې نبی عليه السلام تسوي تبسوي نبی عليه السلام لکه ځان سره لکه سوچ پکار دی مړه ځان سره دا علماء ناس امام بخاری د کتاب په سر کې چې کله کتاب شروع کړي نو فورا شروع کړي دي نو چا علماء او صداقت کې شارحین شدید الحمدلله ول را نوړه نو دا په دې اعتبار باندې چې د الحمدلله چې کوم حدیث ته چې په سر کې راځي باغی کې د باز راوینو باندې امام بخاری سره لکه شک ور باندې نو امام بخاری د خپل کتاب شروع د داسې حدیث نه کوي چې داغي پر راویانو کې داغي ذره بر شک راشي نو دی وجنه کتاب بغیر د الحمدلله نه شروع کړي تقوا دومره اندازه کې او زمانه زما په شانت خوشاټاره راوچتی کې و امام بخاری وې خدای پارسیوان مولا نو تاسو شي خدای تعالی دې په خلک کې ټول غټ دانا راوخی جواب امين داسې دانا داسې دونیم سی رہی کنه داسې دا شونډې دي لاندې پرتی مړه او په دې تندې دي لیکل شوی چې ما د امام بخاری د عاشق مصطفی د هغه په کتاب اعتراض کړو سزا مې دا ده چې نن زما په خوله کې 2.5 کیلو دانه راختلې ده الله دې راوخیږي زه خو هم لږ غیرت په کار دی مړه ما د ټولو مولا صاحب طلب نو څه وکم ما مې پر دې منبر نه چې راتلم ښکته کوئ مې ځه مه کوه بیان په منبر باندې زه خو به حق وایم زه به د آقا دربار ته مخامخ کېږم زما محبوب وړاندې به زه اقرار کوم چې ته زما محبوب پیغمبرې ما ته به وایي زه څنګه ستا پیغمبرم زما د کتاب زما د احادیثو د معلم په ذات حمله وشوه
تا خو سره خبره ښکاره نه کړلی شو یېرېدلې. نو عزیزانو نن هغه وخت دی چې مونږ اعتراضات کوو په ائمو باندې، په علماو باندې، په مشرانو باندې. الله دې مونږ د دې نه وساتي. نو یو خبره د موبایل دور دی، تاسې نه د کتاب اهمیت لاړو. د کتاب د ادب په وجه باندې زمونږه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغې شاګرد امام محمد رحمت الله علیه. څوک؟ امام محمد، چا چې مبسوط په شانتې لوی د علم او ذخیره را جمع کړې ده. د چا تصانیف چې وړوکې ګاډې وړلی نشي، دا چې تقریبا 4 حصې 10 حصو کې 8 حصې د هغه تصانیف په سین لاو شوي. د وخت ظالمانو باچاهانو هغه تصانیف په سین لا وکړل، په سمندر لا وکړل، خو چې د هغې نه بیا هم لږ پټ پټ پاتې وو. قسم دی که یو ګاډی یو سیاه کتابونه امام محمد رحمت الله علیه نه چا تپوسو کو اے امام محمد اللہ رب العالمین ستا علوم کی برکت اچولے دے. و امام محمد سوجدا امام محمد رحمت اللہ علیہ مبارک میں ہوئی وی دا زما کمال نہ دے، دامی دا قلم کمال نہ دے، دامی دلکلو کمال نہ دے، زما دی پر بلا یزال قسم ہوئی ما دمر احتیاط کولو چې په کم قلم باندې به مالکلو کړل. ګورې ورته اوس یدنن زمانه مفتیانو حضراتو عبدالمتین سوال کئی، عبدالمتین منت کئی، کتاب ورته کم خائے، علماء کتابون کم خائے، مطالعہ کم کوئے، طالبانو تا ادب خائے. نند ادب دروازہ بند دا. واللہ العظیم امام محمد نہ تپوسو شو دمرلوی کار درن اللہ سنگ واغستو. امام محمد ورت فرمائی وی اللہ رب العالمین ما تا ذہن کی اچولیو کم قلم باندی بچ مالی کلو کڑلو زما دی دخدے پزاد قسم وی چی اگا قلم ما پزمک باندے غرزول ان دے ما ببرکی خودلو یو رزی زعود شویو ما پترا تنو لگے دلے زما قلم زما ڈڈی لاندی شویو زور باندی برو ما قلم زمان لاندیو. خوب گرا تخپل استاز محترم وی بچیا پاسا سباند چی تلی کل کے وہ بچیا اغسطا دٹر لاندے پروتے زچرا پاس ادلما ما قلم را واغستخ کل مکو بے می التکی خدا عزیزانو دی امام محمد کمال تا گو رہے. قسم بخدے چی زانتا زانتا دی امام محمد کل رای راغلے دا ٹولو احناف اغی ترجو کرے دا دیر دا سر راغلی دی علماء پوئی گی ویدہ دی امام محمد رای دا قسم بخدے علماء دا احناف ور ترجو کرے دا آغا امام محمد عزیزانو سلام دی سڑے پاتی نشلو اغد امام احمد ابن حنبل پشانتی دلیو امامانو استاز اللہ اگرزولو. کتاب راوالی مولانا سے پسمک اقدما ننظمہ درخواست مدرسی دی اللہ نورم دیری کی، علماء دی اللہ نورم دیر کی، خو اللہ دی زمان دا موبیلنا مینا کتاب طرف تتاو کی لکہ زمان بیان ارسوک اوری. یو خبر در تا حکم ما تا ادب خبر کڑے ہو مال چیرا یو غلد لاند پسمکا باندے کاغذ پروتو پاگی لکلیو محمد ہو جواب رانا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ویدای کاغذ را اوچت کو خپلی کو غل روانو د غلا پسی هغه د پټکی په ول کې خودو واپس راغه چې دس چلې چې دا نوم به یو سم التبه کېدما به خدا سم غلا پسی زمد دی به د بیره ونشي. الله د هدایت دروازې کولاوي ساتي چې کله لاړو غریبا چې کیتا چې الته دا اوس کو پټکی एकदम دغه एकदम دا کاغذ نو دا خو د پټکی ول کې دی او اوس د پټکی ول نه چر او باسما دا پټکی ټول دلته کېدا بچی پټکی کی خودو الله یې زړه بدل کو
لږ آرام وکړه یو 15 منټه بیا به روان شو شپه لا اوږده ده چې څنګه سر کېښودو شپه کې ورته خوب کې امام الانبیا راغی پاسه بچیا زما نوم دی ښکل کړی زما نوم دی د هغې عزت ترې وکړو پټکې دی دلته راوړو کېدښودو بچیه پاسه نور غلا مه کوه او توبه وباسه او زه ته د باچایي وخت مشیر شولې اوس کوه مزې اوس کوه مزې درخواست مې دا دی کتاب ادب کوئ قرآن شریف بلا احادیث مصطفیٰ لاندې اصول فقه لاندې فقه د هغې لاندې صحیح شوه نحو د فقه لاندې فقه برکه نحو صرف دا لاندې کې دا منطق د ټولو لاندې کې دا داسې داسې کتابونه لګوا قرآن شریف اعلی کتاب دی هغه په ټولو اعلی وي تاسې پښتنو به جومات دا پوښونه د قرآن شریف چې ووینځل په ایمان یې ووایې هغې بوډیګانو ښځو به دا ویل چې خدای باران وکړي داسې وکړه نه وه دې زنانو به څه ویلې ویل چې یاره دا پوښونه د قرآن شریف وینځي بیا وي باران نه کېږي خدای به باران وکړو داسې کلکې مضبوطې عقیدې وي د قرآن شریف د کپړو اوبه به یې لاندې نه غورځولې هغه به د کوټو په چھت باندې واچولې زما خپله مور وه قسم دی چې دعای قنوت نه ورتلله خو خدای قسم دی زما مور په دعای قنوت نه پوهېدله اللهم انا نستعینک ونستغفرک زما مور له دا نه ورتلله زاره مې پېښ نه شوه نه یادېدله او یو ځل زما دا د کتابونو کڅوړه ما نمک منډۍ کې دوره وه وړه دوره مې وه 97 کې چې لاړم نو ما ته ویل زویه دا کپړه خو د خیره نه ده مال چې او مورجانې لږه خیره نه ده قسم درته خورمه زما ورندارګانو ته هغه کپړه ورنه کړه خپله یې ووینځله او ما ورته کتل مال ته ویل زما مور څه کوي چې وینځله نو هغه اوبه یې راواغسې جام کې واچول چې جام کې واچول نو زمونږ دا کوټې ته داسې وړه اندرپایه وه بس په هغې وختل او مور مې په ناسته ناسته باندې په دې کوټې چت باندې دا اوبه خورې کړې هدایه وه زما په هغه بوجنګۍ مشکات شریف و پکې جلالین شریف و پکې هغه وخت جلالین به وړه دوره کې ویل غرض مې دا دی هغه مور زما وفات شوه په دې نه وایم چې ګندې دا زه تاسې ته د خپلې هغه مور ما خوب کې لیدلې وه بیت الله شریف په طواف مطاف کې ناسته وه قیدي په شکل باندې مال مورې څنګه راغلی وي بچیه ستا د حج مبارکۍ ته راغلی یم د هغه خلکو دعای قنوت نه ورتلله هندوانو سره زمونږ د سپینګیرو مقابلې راغلي هندوان ځغلولي یو هندو د دې اسی کې دې ځای نه ونیولو د دې کڅوړې نه یې ونیولو خوځولې شابه کلمه ووایه هغې ورته ویلې مړه مسلمان ماما تنګاو مې ما پرېږده دانګم ویلې نه کلمه به وی اے مسلمانا 10,000 روپۍ والا ما باندې کلمه مه وایه او ورته وایي نه 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 10,000 روپۍ دې ورکه شا کلمه ووایه بیا ورته وایي 100,000 روپۍ واخله ما مه تنګوه ما مه مجبوروه ورته وایي 100,000 روپۍ دې واخله کلمه ووایه ورته وایي اخیري ما سره 30,000 روپۍ دې دا واخله او کلمه ووایه پرې مې ده مجبوروه مې ما ورته وایي 13,000 روپۍ دې م درواله او کلمه ووایه هغې ویل نه مې پرېږدې اوس مړ کې مې که بل زور دې راکړو شیرانه ډول وباسي یخته مکمل ختمېږي ویل زه کلمه راته ووایه بل ملګري ته اواز وکړو ویل زر کلمه ورته ووایه هغې ورته ویل تا له خپله نه درځي هغې ویل راته نه راځي خو په تا یې نه خرڅوم کلمه نه راځي خو په تا یې نه خرڅوم نن زمونږ اسلام ته وګوره زمونږ دین ته وګوره هغه خلک دین خرڅوي چې دین ورته یاد دی دا ښه شو هغه خراب شو د منډۍ چیلیا ته خو په 10 روپۍ خرڅېږي زما مخکینی مسلمان د سن 1942 د 1823 مسلمان قسم په خدای کلمه ورته نه ورتله خو بیا یې نه خرڅوله مو تاته ثابت قرآن یاد دی او خرڅوې نو خبره داسې ده چې د الله رب العالمین نه خوف یره پکار ده ما آیتونه ویلي پاتې شو رانه هغې کې هم دغه خبره وه چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا د استقامت معنا دا نه ده چې دام کوه او دام کوه هلته بار غلا کوه بیا جومات ته راځه نفلونه کوه نه
جمعه د توبې زید او دکې به توبه وباسو دکې به الله سره جوړه کو او دغه جوړه به بیا نه ماتو دغه جوړه به بیا دا وعده به بیا بیا ان شاء الله کامیابی به وي الله جل جلاله دې ستاسو زمونږ د ټولو کامل ایمان نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ورځ انتهایی را لنډ شوي نور به ان شاء الله بیان په حکم باندې بس کو ان شاء الله په حکم باندې با بیان ودرو او که الله ته منظور نو کوشش کوي چې بیان ته اکثر مرګري خو مخکې ناراضي بار ملمانو الحمدلله دغه خوشک نشته ده بهرحال ان شاء الله د ورځ لنډېدو په بنا باندې با پاوخ را مخکې کېږو ان شاء الله په حکم باندې بیان ودرو ان شاء الله دعا وکړه الٰه العالمین خدای استا رضا او استا لقا مناسب کی زمونږه د مسجد کار کې ډېرو مرګرو د خپل مال نه صدقه وکړه زه په مای غیرت کو محتاج نکړو چاته نو هغه ملګرو خو په اخلاص سره دعا ورته الحمدلله ما ورته بیګا په تلاش کې کړی دا خو تاسو تم درخواست کوم دا جمعه زمونږ استاد سره خو ګوره هغه خلکو دا جوړ کو چې هغه زمانه بعد به یم والله کراش دا زما یقین دی چې زیم راضی به چې زنه والله کې به طرف به وګورئ هغه خلکو دا جمعه تاسو ته جوړ کو تاسو بچو ته جوړ کو تاسو نوسو ته جوړ کو نو د الله رب العالمین شکریہ ادا کړئ که شکریہ مو ادا کړه و که انسان د انسان احسان ومنلو به د خدای منی نو زه خو يم چې یا الله چا چې ما سره پدې کې احسان وکړو چا چې ما سره پدې کې تعاون وکړو چا چې ما سره پدې کې د تعمیر پدې سلسله کې زما د موبایل په کولو سره قرباني کړې ده یا الله خدای د عثمان غنی رضی الله تعالی عنه پشان کې پاک خیستا او مزیدار د قناعت او سکون سره مال ور نصیب کړي او الله کریمه څومره چې پدې کې چا سره لګولي الله کریمه په خپل بارگاه کې قبول او منظور فرمایي الٰه العالمین خدای زموږ د مدرسه الله د اعمال یو لوی مرکز وګرځوا خدای دا کوم پاتې کارونه چې دی خدای دام الله تمون تسر ته ورسوا خدای ته زموږ رب زموږ خالق او خدای زما خو تاسو در باندې عقیده جوړه شو چې دسه بد چام په دې اوس وخت کې نه جوړه خدای ما به دا دعا کوله چې د جمعه ته د پاکو پیسو تنظیم وکا زموږ د علاقې یو کس تیرېدلو په لار باندې نو ابلو تول چې کار به شروع دی مړم مولوی صاحب به شوړه لاس راغلی غټه شوړه به راغلی او دا څه پته لګي الحمدلله ما ته چې کوم شوړه الله را کړی والله ک عمران خار سره والله ک شاباش شریف سره والله العظیم کده چا سره کده سعودي حکمران سره ما ته الله قناعت را نصیب کړي او قناعت د ټولو دولتونو اعلی دولت دی او الحمدلله دغه عقیده دی الله زما او زما د بچم نصیب وګرځي مونږ چې چا سره تعلق ساتو خدای مونږه د دوی سره په آخرت کې د نبی علی السلام په عاشقانو کې را پاسه الله زمونږ د دوی ټولو پریشانی ختم کړي الله کوم ملګری چې د جامعي خیر خواهان دي خدای مونږ سره تعاون کړي د تعمیر په دې کار کې الله زمونږ د تنخواګانو سلسله ده الله مخ تر روانه ده رب کریمه خدای داغي مسلم را ته حل الله د لنګر مسلم را ته حل کول ولاتي الله او چاته مو دروا خلق شپګنیم پټه جمعه شروع کړي سره کې په اور په لګولې چاندوا چوي ما ته سمرګیراله موري سے موږ له چاندي اعلان کوماله نه رورا ستاسو مدرسو کې بچن چاندي اعلان کوم خود دې منبر نه د چاندي اعلان نشتا دینه به ان شاء الله د قناعت اعلان وی دینه به ان شاء الله د توکل اعلان وی دینه به ان شاء الله د اغه زړونو والا اعلان وی کوم زړونه چې الله ته په زړونو کې خاص زړونه دي الله زموږ د ټولو پریشانې ختم کړي الله کریمه خدای د کوم ملګرو چې د دې مدرسې په دې تعمیر کې حصہ واغسته د مسجد الله دا ستاسو د نبی مبارک د قدمونو والا چتو دی باندې نبی علی السلام سو علماء ولیدلو چې په دې چت باندې ګرځېدو او په دې باندې چې د چا کانه ولګېدو د چا سیمټ ولګېدل الٰه العالمین خدای ته ورته په دواړه جهان بدلی ور نصیب کړي الٰه العالمین زمونږ د دې مسجد او د مدرسې ټول ضرورت الله د خپل خزانو نه پوره کړي الله زمونږ د ټولو پریشانی ختم کړي دعا وکړي الله خدای څومره اسلامي ملکونه چې دي الله خپل کې متحد متفق کړي الله د مسلمانانو مینس کې د نفرتونه په محبت بدل کړي او الله کریم څومره بیماران دي
ټولو ته الله روغ صحت نصیب کړي. څومره مشران وفات شوي زنانه مردانه زمونږ یو ملګری د هغوی ماما وفات شوی د بډابیر نه هغوی هم درخواست کړی نورو ملګرو الله زمونږ د علاقه کې د دې مدرسې یو ډېر مخکینی باني و سلیمان حاجي صاحب د هغې په زنانو کې یوه زنانه د انګور هغه وفات شوي دعا ورته وکړي رب العالمین دې اعلی درجې نصیب کړي. رب العالمین دې د دې مدرسې زمونږ د طالبانو یو روحاني مور ده او هغه وخت مور وه چې طالبانو به د روټۍ پسې کوڅه په کوڅه ګرځېدل. هغې مور به په خپلو لاسونو باندې 15 او 20 پراټۍ پخولې. زموږ هغه مور بیماره ده دعا ورته وغواړئ الہ العالمین خدای د دې آقا د مدرسې په برکت باندې زموږ د دغې مور روغ صحت نصیب کړي. الہ العالمین خدایا کمې مور چې طالبانو ته د بچو مینه ورکړې وه الله هغه مور ته نن بیماری تکلیف دی ورته الله روغ صحت نصیب کړي. الہ العالمین زمونږ دا تعلق د دې عوامو سره او د خواصو سره د خپل رضا سبب وګرځي. زمونږ د ټولو په آخر وخت دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله.